د غونډې او مظاهرې برخوالو په یوه خوله وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کړي او اوس یې له ملته پټوي. د کندهار د ولایت شورا رئیس حاجي سید جان خاکریزوال د ولایت شورا غړو په ولسي او مشرانو جرګه کې د کندهار د خلکو 2 تنو استازو او نورو برخوالو پاکستان د افغانستان دشمن وباله او د هیواد د ټولو ناخوالو پړه پر پاکستان ور واچول. ویناوالو د دې هیواد سره استخباراتي تفاهم لیک د افغانستان په زیان او د ملي ګټو خلاف وواله. د غونډې برخوالو تر غونډې وروسته مظاهره وکړه او د ملي یووالي حکومت د دې پریکړې پر ضد یې شعارونه ورکول. د مظاهرې برخوالو ګواښ وکړ که په دې اړه ژر د افغانستان خلکو ته معلومات ورنه کړي او تفاهم لیک لغوه نه سي د دوی مدني حرکتونه به دوام وکړي. دولت سره د افغانستان سرنوشت په لاس ورکړي، د افغانستان په استخباراتو کې د جنرالان کښېنوي، د بل دولت دا زموږ د بدلولو وړ نه ده. پاکستان سره که د ایران سره که د یو بل ملک سره ته تړون امضا کوې، باید که د افغانستان ولس په جریان کې واچوي. ولس در مسائل منافع ملی هیچ کس معذرت خواستن نمیتونه. این صلاحیت مردم افغانستان است. خو تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کندهار کې د دې تفاهم لیک د نه امضا کېدو خبر ورکړ او زیاته یې کړه چې خبره په مشوره کې ده. د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک پر سر پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم سخت مخالف دی، خو ولسمشر وایي که تر سلا مشورو وروسته دا کار د افغانستان د ملي ګټو په ګټه و نو کېدای سي چې امضا یې کړي. کاغذ عملی نه ده تر څه انجینر صاحب نبیل دموکراسي و ملي امنیت ملي امضا نه کېدای سړی صاحب هېڅ. زه به یې ولیکم، امنیت شورا ته به یې وړاندې کړم، پس د هغه به مشورې ته لاړ شو او د شورا غړو سره به مشوره وکړو او بالاخره کوم اجماع ته ورسېږو مخکې شو. اما په لاسي باندې ورونو خویندې ځان باندې تور مه وهئ.